अस्सलामुअलैकुम दोस्तानो, ज़मूंग द पुख्ताने چې कम मरګري دي او د دې اکاونټ ویډیوګانې وایرل کیږي نه، نو د هغې غټې درې وجې دي. صحیح شو، درې وجې درته زه ښیم. یو خو دا چې دې نوی ساوند وګوري که نه، ړومبی دا وجه ده چې دې څنګه نوی ساوند وویني، نو په هغه ټایم دې وایي یاره دا ساوند نوی دی، راشه ویډیو ورسره جوړه کړه. نو هغه که دې هر څه مخې له ورځي، یا داسې بس شاله بیکګراونډ ته ګوري نه چې یاره ما سره شاله وختې راځي، څه راځي، سپي دي را سره، چرګان سره شاله ولاړ دي، بس دا ګوري نه، وروره ویډیو سټارټ کړي، دا نوی ساوند دی. بیا وایي زموږ ویډیو وایرل کېږي نه. لومبی دا وجه شوه. دویمه وجه دا ده چې دوی به یو بل ملګري ته رنګ وکړي، یا به یو رشته دار یا یو ګاونډي به وویني، نو هغه ته به وایي چې یاره بس داسې کار دی، زه تاله ویډیوګانې غونډې لایک کوم او ته راشه ما له غونډې لایک کړه. صحیح ده، ستاسو د وجې دا ما نوی اکاونټ جوړ کړه، تاسو مخامخ په دې سکرین وینئ. د دې وجې چې یاره زما هغه ملګري غونډ وایي به راغه، بس یاره ویډیوګانې مې ما له ټولې لایک کړي او کتې به نه، بس غرب ما له ټول اکاونټ چې کوم دی نو هغه یې فریز ته واړو. صحیح شو، په دې اکاونټ فریز ته دي. تاسو به لومبی داسې کار وکړئ چې تاسو د ټیک ټاک له مخامخ ناست یې، نو ته د دې یو جج یې. ته به اوس وایې یاره زه څنګه جج یم، ما خو تعلیم نه کړی. ته د دې یو جج یې. اگر ته اوس یو ویډیو وګورې، هغه تا پوره واچ کړه، نو چې دا ویډیو ښکلې ده خو لایک ورکړه او کمنټ ورته وکړه، که ښکلې نه ده بس ډایرکټ په بره باندې ویډیو ووهه. د کس ته هسې بې څه چلې لایک مه ورکوئ، په دې باندې ستا اکاونټ فریز ته ځي، او دا چا چلې چې هسې بې څه لایکونه ورکوي نو هغه هم فریز ته ځي. صحیح ده، نو داسې کار مه کوئ. اینډ کې کمنټ کوئ. ویډیو چې کله تاسو ګوره چېرته یو ښکلې ځای لړی که نه، او تاسو وایئ چې یاره مونږ دا یو ویډیو جوړه کړو، نور هم جوړوو، دا ځای ډېر ښکلې دی. نو هغې دا طریقه ده چې ته ویډیوګانې خو ښکلې وکړه. لکه زه اوس تاسو ته د سکرین باندې طریقه ښیم. دلته کې زه اوس دا ویډیو کوم هسې دا والا دا ویډیو اوس دلته کې هسې کوم که نه، نو دا دلته ما ویډیو که یاره دا ډېر ښکلې ځای دی، نایس پلیس که نه، ښکلې ویو ده. دلته کې ما ویډیو وکړه او ما سره نوی ساوند نشته، نو دا به زه څه کوم، تاسو به دا ویډیو دلته نه به دلته اوکې ووایئ. صحیح شو. بیا چې نیکسټ له راشئ، نو دلته کې دا ډراپس وینئ، دلته کې به یې راولئ. صحیح ده، ډراپس کې تاسو ولئ، دا ستاسو ډراپس کې پرته ده. اوس چې سبا له تاسو چېرته نوی ساوند ولیدو، د هغې طریقه هم درته ښیم. نوی ساوند مو ولیدو که نه، لکه دا اوس نوی ساوند دی، 1 ملیون لایک دی پی، او ته وایې چې یاره دا ساوند نه وي، په دې زه هم ویډیو جوړوم، او ما سره خو داسې شاله اوس ټایم نشته، ماسخوتن دی، تیاره ده، ما سره نور داسې څه ایشي دغه نشته مټیریل چې زه ویډیو جوړه کړم دې سره ډایرکټ. نو تاله به دا مخامخ کاري، تاسو به راشئ خپل ډراپ له می باندې به ووایئ، دلته کې به راشئ ډراپ ویډیو، دلته ډراپ له راغی، دغه طریقه ده. دلته نه به داسې کار وکړئ چې دا اوکې وینئ، دا چې څنګه په دې کلیک کې دا پوسټ به راشي، تاسو به پوسټ کوئ نه، دلته کې به بیک له راشئ. صحیح شو، دا بیک له راغی، دلته کې به تاسو هغه ساوند باندې کلیک کړي، به تاسو فیورټ اړولي که نه، بیا به دا ساوند ووایي. صحیح ده، کارډ کې دلته تاسو ریکارډ کا ساوند چې څنګه لړ شي، نو دا مخامخ دا والیوم دی، دا به لومبي ډایرکټ د دې نه ماینس کې کوم چې تاسو هغه ویډیو کړی وه، د هغې والیوم به ماینس کې او نوی ایډ ساوند له به راشي. دلته هغه فیورټ کې به تا اوسي، هغه فیورټ سانګ لکه هغه کوم چې ټرینډ کې رواني، دا د هغې طریقه ده. دلته نه مې راواخلي دا ټرینډینګ لکه ساوند دی، بس دغه طریقه دلته نه چې تاسو بیا راشئ، نو دا طریقه ده. تاسو به دلته کې د ویډیو دغه ساوند یا رقم دغه فني صحیح که نه، د هغې نوم به دلته ښه ښکلي ولیکئ، چې کوم نوم وي هغه نوم ولیکلو، د هغې نه فسټ چې کوم دی نو هیشټیګ، که تاسو پښتانه نو هلته هیشټیګ کې تاسو په کتار وینئ یا لیکلی هم شئ، دا KPK، پېښور، مردان، سوات، بنو، دا ټولې هیشټیګ میلاوېږي که پښتانه یې هلې، او که پښتانه یاره چې وایي چې مونږ اردو کې ویډیو جوړه کړې، نو بیا نورې هیشټیګ میلاوېږي. د هغې دپاره به تاسو لیکئ فار یو پاکستان، دغه زبردست هیشټیګ دی، دې سره ویډیو پاسي. دویم هیشټیګ دی چې کوم هغه اسلام آباد دی، تاسو هیشټیګ کې اسلام آباد هم لیکلی شئ. دریم هیشټیګ چې کوم دی کراچي هم دی، دغه هم به هیشټیګ کې یوز کولی شئ. او بیا چې کم دی نو فار یو او یور پیج که نه، نو هغه د کم دی هغه د پښتنو لپاره هم چلیږي او د اردو لپاره هم چلیږي. نو دغه زبردست هیشټیګ کې په دغه طریقه به تاسو ویډیو جوړوئ. دا نه چې یاره ما له اوس ښکلې ساوند دی او ما سره خوشحاله سیستم نه، تیاره هم د بجلي هم نشته، بس راشه بس د یو ګیلاس نظر ویډیو وکړو ډایرکټ یې ورکړو. دا طریقه بالکل غلطه ده. صحیح ده، تاسو ویډیوګانې په دغه طریقه باسي، چېرته ښکلې ځای لړ شئ، هلته ویډیوګانې ښه ډېرې وکړئ، دغه ډراپس کې سیو کوئ، نوی ساوند دلې راشي، بس هغې باندې یوز ساوند واخلئ، ډایرکټ بره فیورټ نشان وي، په هغې ته تاسو له ښیم، لکه دا فیورټ نشان دی. دا فیورټ نشان دی، تاسو له ښیم که نه، دا ساوند ما اوس راواغېښتو، دا ساوند دی.
دلته کې به دا فیورټ وي ویني دا فیورټ چې وخت تاسو چې کومې ویډیوګانې سیو کړي هغې ته به بیا راشئ هغه ویډیو به ډراپس نه ډایرکټ بیک راشي بیک نه به ایډیټینګ ته راشي ایډیټینګ به یوز وي لکه دوست تاسو ته هم کنه دا ما فیورټ ته واړو دلته زما ډراپس کې چې کوم ویډیو پرته را دا ویډیو ته زما دې له زره هغه مسۍ ده دا ویډیو باندې ما کلیک کړل دغه چې بیک څنګه راشي کنه چې بیک څنګه راشي نو دلته به هغه ساوند لیکلی دی او فیورټ ته راشي هغه فیورټ ساوند به سره سلیکټ کی صحیح ده په دغه طریقه باندې بس تاسو چې کم دی نو دا ویډیو اکاونټ مو پلیز لنزي فضول چاله لایک مور کوي فضول چاله کمنټ مور کوي دغه طریقه ده په دې بس تاسو اکاونټ وایرل کیږي نوې اکاونټونه ټول جوړ کې او په دې طریقې استعمالوي چاله نه اسې به کمنټ ور کوي نه لایک صحیح ده نه داسې او خپل ویډیو چې څنګه شیر کی نو هغه ټیم کې ای باندې بار لینک راشي صحیح ده چې څنګه لینک راشي هغه لینک په دغه ځای کاپی وي چې څنګه کاپی وي لکه دوست تاسو لپاره به دا ویډیو ما سي ورکم ځه دا ویډیو زه ورکوم کوله دلته هاشټیګ یې موالي مکمل تاسو په طریقه پیښ ہے کنه دا کې بي کې دا پېښور او دا مردانه صحیح شو دا ما تاسو راوځي نوې اکاونټ ما بل اکاونټ فریز لته و دا ما پوسټ کو ګور دی باندې وځل کې یو نشان ناشي دا نشان چې څنګه راشي تاسو نو ودینه کاپی لینک دا وینئ دا کافي لینک ما راواغشتو دا کافي لینک چې تاسو سره واخلئ نو کو بیا تاسو هر ځای کې دا شیر کوئ واتس اپ ګروپ کې هم شیر کولی شئ فیسبوک باندې هم شیر کولی شئ ویډیو باندې شیر کوئ دا ګروپ دا لینک چې څنګه شیر کوي به دې خلک کلیک کړي ډایرکټ پر تاسو اکاونټ ته راځي چې تاسو اکاونټ ته راشي نو په دې به تاسو اکاونټ ګرو کیږي دا سه اخوا دې خو باندې دا اکاونټ ګرو کیږي نه صحیح طریقه ده په دې کې پیښې وې ما ته په کمنټ کې خپل رائے راکې نیکسټ ویډیو انتظار کوم ان شاء الله دا ما د یوټیوب چینل نوم دی دا سبسکرایب کې کمنټس کې موږ خپل رائے راکې او بیا هم څوک نه پیږي نو رابطه کولی شئ په کمنټس کې ما سره والسلام